بول ورکوه دا ماشوم د دې ماشوم مسله څه ده چې د بیګا ټوله شپه جړلې دي، ټوله شپه د سره خوب نه دی کړی. کله چې د مال راوستو نو ماته دا اندازه ولګېده چې د دستونه شوي دي، دستونه بیا ښه شوي هم دي، الټه هم وي، هغه هم ښه شوي دي، خو دته سخته تنده ده. څه مله ورکوه؟ سخته تنده ده ورته چې کله موږ دته اوبه ونیوې نو دی داسې دا اوبه په غړپ غړپ څکي، خو په کور کې په ده باندې څوک پوه نه و چې دی د تندې د وجې نه جاړي. د دوی دا خیال و چې دی د ګېډې د درد د وجې نه جاړي. تشوه دا چې اوس دله موږ د سیرنج باندې د اوبه ورکړو نو دی په مخ په غړپ غړپ باندې د اوبه څکي. د بېګا شپه په دې وجه د دغه شوی دی، د جړای کړې ده چې دی تږی و، سخت تږی و. دا اوس د اوبه څنګه څکي نو دی خوشحالېږي. او د دې غټه علامت دا ده چې د دې ماشوم تاسو په دې ګیلاس کې یې دی، په دې زیږنده ځای نه ننوتی چې د موږ انټیریر فونټني له وایو دا ښکته ننوتی، په پښتو کې ورته دلته کې څوک ورته تالو وایي، څوک ورته لوی ګنده وایي، دا یې ننوتی دی. د دې ماشوم سترګې هم کړه غیره ختې دي او شونډې هم وچې وي. او چې کله ما د ګېډې پرېمو چیک کړو نو دا هم چپاړو. د دې نه دا پته لګېده چې په دې کې د اوبو کمی و، خو په کور کې څوک پوهېدل نه چې دی د تندې د وجې نه جاړي. اوس څنګه موږ دله اوبه ورکړو دی ښه په شوق څکي او په طبیعت کې. د دې وجې نه په دستونو کې دا احتیاط پکار دی چې ماشوم اوبه دستونه هم کوي او الټۍ هم کوي، خو څوک اوبه په هغه مقدار کې نه ورکوي او د تندې د لاسه نه خرابېږي. نو د دې خبرې خیال ساتل پکار دی چې ماشوم به څومره چې دی بهیږي دومره وله په خوله باندې اوبه ورکول پکار دي چې په دې کې د اوبو کمی نه راځي. بس دو خو خوشحاله و چې یاره دستونه ودرېدلي دي او د ده الټۍ ودرېدلي، نور خو دو دا احساس نه کېدو چې د دې ماشوم د اوبو کمی هم دی. دا اوس دی دا په سیرنج ولې موږ دا اوبه ورکوو، دا اوس ښه باقاعده دی، دا ورو ورو دی څکي دا اوبه. دغه طریقه ده چې کوم وړوکی داسې ماشوم بیا په ګیلاس نه شي څکلی، نو د ښه طریقه دا چې سړی په چمچ یا په دې سیرنج باندې خطره والا ورکوي.